السلام علیکم ورحمت الله. راځئ نن درته خپل وطن وښیم چې څومره ماشاءالله ښایسته ښایسته آباد شوی دی که نه. د نظره کوئ به نه، اول خو تاسو دې لغمان ټاور وګورئ. دې خواته هم بلډینګونه درته ښکاري، الحمدلله صفایي هر څه. اوس خو لله الحمد څه ناسه جوړ یو، خو زما هدف دا نه دی چې یوازې تاسو دا بلډینګونه زه وښیم، تاسو ته د خپل د وطن آبادي در وښیم. پوهېږې دلته به داسې خلک هم په دې وطن کې چې کله دې ځای کې تېرېږي د بلډینګو ته ګوري که نه، زړه کې به یې دا ارمان وي چې کله زه ور وښیږم داخل کې وګورم چې دا څنګه دي. داسې خلک هم شته دي چې دې را روان ژمي ته به دا سوچ و فکر کې راځي چې دې خلکو خو به شاید بخارۍ وي، دی به ترکۍ بخارۍ ایښي، دی به برقي بخارۍ ایښي، خو زه به څه کوم؟ زه به کور کې د بخارۍ لپاره بخارۍ به د کومه کوم، د هغې لپاره د سون مواد به د کومه کومه. دا خو یو طرف ته هغه یخ سره بیا هم د دوی کور کې زړې بړستنې زړې کمپلې وي، خو ولې دوی د بچو د خوراک لپاره دا به هم دوی په نظر کې نیسي. دې لپاره به هم سرګردانه ګرځي چې راتلونکی ژمی بیا په موږ څنګه تېرېږي. دلته ځینې ورونه یا ځینې خویندې به تاسو وینئ هغې سره پلاستیکونه لاس کې روانې شپې کور ته ځي بچو ته یو څه وړي. په دغه چوک کې ځینې داسې خلکو ورونه هم ولاړ وي چې سهار راشي دې په خاطر چې یو څوک ورته وي چې وروره راشه زما سره کار دی، زه به د سهار نه تر مازدیګره ما سره کار وکړه، زه به د هغې په مقابل کې تا ته زه 300 افغانۍ درکړم. دا د ده لپاره چې کومه ورځ دی داسې کار ته لاړ شي، د ده لپاره تر ټولو خوشحاله ورځ دا وي. راځه ما ته فکر وکړو چې فرض که زه د کور نه راووتم، چوک ته لاړم، ودرېدم چې څوک مې کار ته بوځي، ولې تر مازدیګره زه ناست ما څوک کار ته به ونه ځي. بچي منتظر وي چې پلار به مازدیګر راځي، 300 افغانۍ به یې لاس کړي، د باندې به اوړه راوړي، د باندې به غوړي راوړي، د باندې به کور ته ډوډۍ راوړي تر څو پورې موږ وخورو. ولې پلار چې کله کور ته لاړ شي ناهیلی لاړ شي، هېڅ هم نه وي. دغه خبرې یا دغسې واقعې را روان ژمي کې کېږي. زه خو دا دعا کوم چې الله دې وطن څخه دا غربت، وطن څخه دا بیکاري، فقر ختم کړي. ولې افغانستان په اکثره ولایتو کې ژمی وي، واورې وي، تاسو شهیدان یاستئ، هغلته څوک کار نه کوي، ځکه که یو سړی آبادي کوي ژمي یا په واوره کې آبادي نه ټینګېږي، نو مجبور دی پسرلي ته یا ګرمې هوا ته یې پرېږدي یا حمل ته. نو اکثره ورونه ځوانان بیکاره یې، هغه چې کار هم کوي وس او توان لري خو بیا هم کار نه وي څه به کوي. دې موږ او تاسو ته سترګې وي، لکه تېر په څېر باندې قمر بنسټ سږ بیا هم غواړي په ژمي کې خوراکي مواد توزیع کړي. د افغانستان په مختلفو ولایتو کې تقریبا سږ بیا هم تر 19 ولایتو موږ غواړو ژمي کې خوراکي مواد توزیع کړو. نو دې په اساس باندې که چېرته تاسو غواړئ په دغه کاروان کې موږ سره یو ځای شئ، تر څو پورې هغه بیکاره ځوانان، هغه بیکاره ورونه یا هغه کونډې چې په ژمي کې کار روزګار زمینه نه وي مساعده، 2 میاشتې یا 3 میاشتې اقلا دی زموږ او ستاسو په دې مرسته دا ژمی دی په کور کې تېر کړي. فقط دغې په خاطر مې دغه ویډیو تاسو ته وکړه. راځئ ستا کال ژمي کې بیا هم دې غریب او دې مظلوم ولس ته خپل د مرستې لاس ورکړو. وټساپ نمبر در ښکاري، موږ سره رابطه وکړي انشاءالله. 19 یا 20 ولایتو کې به سږ کال ژمي کې بیا هم موږ مواد توزیع کړو. ډېره مننه، الله مو خوشحاله او آباد لره. السلام علیکم.